طالبان وايي غني په جګړه کې واکمني غځوي، د جګړې د سختوالي مسؤلیت یې پر غاړه دی. وروسته له هغه چې د کابل حکومت مشر اشرف غني خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې پر طالبانو باندې بریدونه پیل کړي، طالبانو یې په غبرګون کې ویلي چې دوی له خپلو خلکو او سنګرونو څخه د کلکې دفاع وړتیا لري، خو د جګړې د سختوالي او بدو پایلو مسؤلیت به د کابل ادارې پر غاړه وي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په همدې تړاو خپرې کړې اعلامیې له لارې په کابل کې د دشت برچي پر سلبستریز روغتون او د ننګرهار ولایت په خیوه ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو شوي بریدونه غندلي او وړاندې یې زیاته کړې چې د داعش ډله د اسلامي امارت له لوري په بشپړ ډول له منځه وړل شوي، ښکاره ځای او سنګر نه لري او د کابل او ننګرهار په څیر بریدونه د کابل ادارې او داعش ډلې په ګډه همکارۍ طرحه کیږي ترڅو ملت وځپي، د ناکامو پالیسیو عملي کېدو ته زمینه مساعده کړي او د اسلام او سولې ضد اقدامات ترسره کړي. خبرپاڼه کې وړاندې راغلي چې د طالبانو او امریکا د توافقنامې تر لاسلیک وروسته کابل ادارې د سولې پروسې په وړاندې خنډونه جوړول پیل کړي. د بندیانو د خلاصون پروسه چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ستر ګام او په مټ یې بندیان له کرونا څخه ژغورل کېدای شوی، درولې او اوس بیا د جګړې تعرضي اعلان ښکاره کوي چې اشرف غني غواړي نور هم خپله واکمني د جګړې په سیوري کې وغځوي. د طالب بیان له قوله دوی تر اوسه تعرضي جګړه نه ده کړې او یوازې د عسکرو له لوري د نویو مرکزونو د جوړولو په وړاندې درېدلي، خو د نوموړي په خبره طالبان د دښمن د تحرکاتو او تعرضاتو په وړاندې پوره تیاری لري ترڅو له خپلو خلکو او سنګرونو په کلکه دفاع وکړي، مګر د جګړې د سختوالي او بدو پایلو مسؤلیت به کابل ادارې ته ورلغاړي وي. دغه څرګندونې د اشرف غني له هغې وینا څو ساعته وروسته کیږي چې نوموړي پکې پر طالبانو باندې د تعرضي بریدونو امر وکړ. غني دغه امر په کابل کې پر سلبستریز روغتون او په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو باندې د شو هغو بریدونو په غبرګون کې وکړ چې طالبانو په لاس لرل رد کړي، غندلي او تر ډیره ګمان کیږي چې د داعش ډلې په مټ طرحه شوي.